جو بایدن ته د محسن داوړ غاښ ماتونکی ځواب. محسن داوړ او منظور پښتون له افغانانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا چې څه ویلي دي درنو لیدونکو کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. په لومړي سر کې لیکي ټولو پښتنو افغانانو ته سلامونه. ملګرو، افغانستان یو تاریخي مشکل کې دی او د نظام سپیس نور هم د انساني حقونو واټن جوړوي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو، نړیوالو ملکونو او یونایټډ نیشن ته خواست دی چې د افغانانو د حقونو لپاره سپیشل سیټ اپ جوړ کړي. موږ مخکې هم ویلي دي او نن یې هم وایو چې د ولس په خوښه د ولس په رایې جوړ حکومت به د نمایندګۍ او ګټې وړ وي. موږ اوس هم وایو چې راتلونکي حکومت دپاره دې ولس ته د رایې حق ورکړل شي. ټولو افغانانو ته وایم، بل خصوص په افغانستان کې د تحریک ملګرو ته وایو چې د دنیا په هر ګوټ کې چې د تحریک ملګري وجود لري، هغه ستاسو هر ممکن خدمت ته حاضر دي او حاضر به وي. موږ د افغانستان د ولس سره تیر کې هم ولاړو، اوس هم ولاړ یو او په راتلونکي کې به هم ولاړ یو. د ژوند او بشري حقونو دپاره به یې غږ پورته کوو او مبارزه به کوو. افغان ولس د بشري حق په لړ کې تل زموږ همغږی پاتې شوی. موږ به تل د دوی سره ولاړ یو. د افغانستان ولس ته د حوصلې پیغام ورکوو. مشکل حالت په هر قام راځي چې کله دوی حوصله او صبر لري نو مشکلات به هم کم کیږي، خو که حوصله یې وبایلله نو مشکلات به یې لا هم په زیاتېدو شي. د امریکا 40 کاله په دې خطا او بالخصوص افغانستان کې منفي کردار یو تاریخي سوال پاتې شو چې امریکا یې کله هم ځواب نشي ویلی. موږ د پاکستان نه دا پوښتنه کوو چې آیا پاکستان به دلته د جنگ پالیسۍ نوره هم چلوي؟ آیا پاکستان به نور هم په افغانستان کې خپل منفي مداخلات کوي؟ د پاکستان د جوړ کړي جنگ له کبله جوړ شوی افغانستان ته تللی آی ډي پیز به واپس راولي او کنه؟ د چین او امریکا ترمنځ جنگ ظاهریږي، نو آیا پاکستان به پښتونخوا بالخصوص قبایلي سیمې به د وسلوالو او د جنګونو مرکز جوړوي او کنه؟ موږ به د هر ډول جنګونو او جنګي پالیسیانو مخالفت کوو. پی ټي ایم یو حکومت نه دی چې هر کار کولی شي، خو د خپل وطن خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د وطن د امن او ښه ژوند دپاره به تل مبارزه کوو. په 22 اګست به په کراچۍ کې د علي وزیر او نور بندي ملګرو حنیف پښتون اویس ابدال دپاره احتجاج وي او په راتلونکو ورځو کې به د بندي ملګرو دپاره نور چټک ګامونه پورته کوو. په اخره کې لیکلي دي چې د افغانستان او موجوده حالاتو باندې د ملګرو سره په مشاورت نه پس به حالاتو مزید پیغام سره شریکوو. مننه، تل آباد اوسئ. او په همدې حال کې بلخوا بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته محسن داوړ ویلي دي چې محترم ولسمشره، تاسې افغانانو ته دوکه ورکړه، امریکې طالبانو ته مشروعیت ورکړو، 15 طالبان بندیان مو ورله آزاد کړل، خو د دوی ظالمو ورختمې نه کړي. امریکا پخوا هم اوس هم د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې دپاره کاروي. ستاسو لاسونه د افغانانو په وینو ککړ دي. درنو لیدونکو، له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه.